کوم وروڼه چې دلته بهر ملکونو ته سفر ته راشي نو بیا داسې نه وي چې بس د راتلو سره به دی بادشاه شي. اکثر په پردیس کې په ډومبي ځل سړی سخت امتحانونو سره مخ وي. کله به کار او روزګار نه وي، کله به کار وي خو دومره ګران او مشکل به وي چې دی به ورته وارخطا وي، ځکه چې د ده د کولو به نه وي. کله کله به د قرض د پیسو دومره پیټی او بوج په سر پروت وي چې ځان ته به حیرانه وي. په سرو سترګو به ژاړي. او بیا دلته په پردیس کې چې څوک در سره مرسته او مدد هم نه کوي. مرسته خو پرېږده، دوې خبرې هم در سره څوک نه کوي چې چرته رانه څه ونه غواړي. او همدغسې حالاتو کې بیا سړی مایوسه شي، حوصله وبایلي، زړه یې مات شي. خو ګرانو مسافرو مایوسه کېږو به نه، ځکه چې خدای زموږ سره دی. د هغه په یوه اشاره هر څه کېږي. نصیبونه او تقدیرونه خدای جوړوي هم او رانوي هم. که هر څومره مو د مایوسۍ خیالونه په مخ واخلي نو مایوسي مه کوئ. تاسو به اورېدلي وي چې مایوسي کفر دی. دغه وخت کې په یو خدای توکل او بروسه کوئ. د دعاګانو او وظایفو نه کار اخلئ او د الله تعالی ذکر په کثرت سره کوئ. که ستاسو په ژوند کې اوس لږې ډېرې لوړې جوړې دي، مسلې او تکلیفونه دي، نو دا وقتي طور وي. او دغه سوچ کوئ چې دغسې سخت حالات دلته هر چا تیر کړي دي، په هر چا تیر دي، ځکه چې سفر نوم د سختو او تکلیفونو دی. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې ان مع العسر یسرا، مطلب دا چې د سختی او مشکل نه پس اسانی وي. څه وخت پس به مو حالات ښه او برابر شي، کار او روزګار به مو اسان او سیټ شي. الله تعالی مهربانه بادشاه دی. په خدای باور او بروسه ساتئ.